سلامونه. آیا غواړئ انټرنیټ زده کړئ؟ که د انټرنیټ له ستونزو سره مخ یاست نو زموږ سره اوسئ او هغه سافټویرونه چې د اواز برابرولو او ویډیو جوړولو او تصویر ډیزاینولو پورې اړوند دي، یعنی که غواړئ د انټرنیټ له لارې عاید ولرئ نو باید تاسو له دې سافټویرو سره اشنا یاست. که تاسو نه پرې پوهیږئ نو موږ تاسو ته اسانه ګړندۍ او نیغه لار برابروو. یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر او نور عمومي سایټونه او موبایل برنامې له پایله تر عایده پورې. ستونزې مو د کمنټ او واتساپ له لارې راسره شریکې کړئ. ستاسو د ستونزې په اورېدلو کښې موږ وخت نه نیسو. بیا هم ښه راغلاست موږ چینل ته. دغه کوم ادرس چې زه ورکوم همدغسې شان به دا ادرس تاسې هم ورکوي. فعال اکاونټ که چیرې غواړئ یې په صحیح طریقه باندې جوړ کړئ په افغانستان کې. وروسته به دلته یو ایمیل ورکړئ چې فعال ایمیل وي ستاسو سره. د هغه وروسته به یې پاسورډ ورکړئ. پاسورډ مو باید غټ او کوچني حروف ولري، حساب او سلش جنه ستوری داسې نور څه هم ورسره وي څنګه چې په دغه سکرین باندې وینئ. د دې وروسته به دا خانه‌پورې کوي، اولنی نوم، دوهم نوم او د کاروبار نوم. دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ. هیوادونه مکمل پکښې کېدي او خپل موبایل نمبر به ورکړئ بغیر له کوډه، که سره د کوډ مشکل نه لري. او لاندې به بیا خپل ادرس ورکړئ. د هغه څخه وروسته به دوهم ادرس پسې ورکړئ. د هغه څه وروسته به بیا خپل ولایت ورکړئ. او پام کوئ په کانټري کې خپل هیواد مور کوئ، یو بل خارجي هیواد ورکړئ او د هغه پوسټل کوډ د ګوګل سرچ له لارې څخه پیدا کړئ. پیدا کېدل یې اسانه دي، خو د دې خوبي دا ده چې تاسې پر خپل نمبر باندې جوړ کړئ، بیا پر هغه نمبر باندې دا ویریفای کېږي. زه اوس دلته د دې پوسټل کوډ پیدا کوم. دا پوسټل کوډونه دي. هر پوسټل کوډ چې وي مشکل نه لري، فقط کاپي یې کړه او هلته د پوسټل کوډ په خانه کې پیسټ کړه. ویریفای هم ستا پر هغه موبایل نمبر باندې کېږي. نور پیپال اکاونټو کې داسې پیپال اکاونټ تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی په یوټیوب کې چې زموږ د هیواد پر نمبر دی هغه ویریفای سي. دا پر ایمیل نه ویریفای کېږي، ستا پر هغه موبایل نمبر باندې ویریفای کېږي. دې ځای کې به انډیویژل انتخاب کړئ. انډیویژل به یو تخنیکي وسیله به بیا وروسته ورته ولیکئ، لکه مثلا کمپیوټر. دې نور خانو کې کار مه لره، فقط پیپال کې سی ای ورکړه، کنټینیو پسې ووهه. دلته ستا د پیدایښت تاریخ ورکړه. پیدایښت تاریخ مو باید چې لږ څه ډیر وي، یعنې د ډېر عمر یې تر 1990 اضافه تاریخ مه ورکوه. ما یونایټډ کنډوم انتخاب کړی، تاسې چې هر څه انتخابوئ مشکل نه لري. او دا نورې خانې به یوه هم خانه پورې کوئ یې نه، فقط دغه چکمارونه ووهئ. دا لاندې سام چکمار هم ووهئ چې ستاسې خپل د موبایل نمبر تاسو ته معلوم سي. لاندې سبمیټ دی. سبمیټ چې مو کله کلیک کړئ نو ستاسو اکاونټ جوړ سو. فقط دا پر یورو جوړ سو. ما یونایټډ کنډوم انتخاب کړی و، ټول چې کولی سي. لاندې به راشوسئ منی بانک اینډ کارت دی. منی بانک اینډ کارت دی. په دې منی بانک اینډ کارت کې به لاندې پسې راشوسئ. تاسو به کرنسي ووینئ. کرنسي منیجمنټ دی. لاندې بیا اډ کرنسي ده. دغه کرنسي کې تاسو کولی سئ ډالر نور هیوادو پیسې هم ورسره انتخاب کړئ. زه اوس یو اس ای ډالر انتخابوم، په پای کې دی. لږ پای ته به راشوسئ. همدا یو اس ای ډالر دی. اډ کرنسي ووهئ، ډن یې کړئ. اوس ګوره چې یو اس ای ډالر او یورو دواړه پکښې کې دي. له دې وروسته ریکواسټ منې ته ځو، ځکه خپل یو لینک جوړو چې وکولی سو له یو بل ځای څخه پیسې راواستو خپل کار ته. باید چې لینک مو جوړ وي. ګیټ یور اون پیپال می لینک پسې ووهه. دلته تصویر هم انتخابولی سو، خپل تصویر هم ورکولی سو.
اصلي خبره دا ده چې کله تاسو له یو بل ځای څخه پیسې راستوئ باید paypal.me/ وروسته چې کوم نوم تاسو ورکوئ دې لینک کې دا به مکمل هغه ادرس ته ورکوئ له کوم ادرس څخه چې تاسو پیسې غواړئ دې کارت ته یې راواستوئ یوازې به نوم نه ورکوئ paypal.me/ وروسته کوم نوم چې تاسو ورکړی دی هغه به ورکوئ نیکسټ پسې نور ستاسو کارت جوړ شو فقط دا چک مارک اګرین کریټ ډن یې که مکمل جوړ شو کومه ستونزه کوه زموږ سره په اړیکه کې سئ اوس که غواړئ زموږ نورو معلومات ته لاسرسی ولرئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ